ډېره مننه دوستانو چې تر دې دمه تاسو را سره ملتیا کړې ده او خپله خپرونه تاسو په مینه باندې کتلې او زموږ سره پاتې شوي یاستئ. ستاسې غږ برخه ده دوستانو. نن د کندهار ښاروالۍ اړونده خبرې اترې لرو. که هغه دوستان چې د کندهار ولایت د ښاروالۍ اړونده پوښتنې لري کولی شي همدا شیبه په 080 111 40 باندې اړیکه ونیسي او خپله پوښتنه مطرح کړي. که د بل ولایت وي بیا هم د کندهار د ښاروالۍ اړونده پوښتنه لري کولی شي چې شریکه کړي او که د نورو ولایتونو اړونده وي نو بیا پرېږدئ چې د کندهار اوسیدونکي هڅه وکړي او د ښاروالۍ چې کومې پوښتنې دي ورنه ترسره یې کړي او ویې کړي. نن هم را سره دوستانو د کندهار ولایت د ښاروالۍ ویان سیف الله عاصم د ټیمز له لارې را سره میلمه دی. دوی سره به خبرې اترې کوو، موږ به هم پوښتنې ترې لرو، تاسو هم که کومې پوښتنې لرئ کولی شئ چې شریکه کړئ. ورځم د عاصم صاحب په لور. عاصم صاحب سلام، ستړي مه شئ، سهار مو په خیر. وعلیکم السلام ورحمت الله. ښاغلی الفضل صاحب زه هم تاسو ته او درنو لیدونکو ته سلامونه وایم. په دې هیله یم چې د نیکمرغه لوی اختر شپې او ورځې به په خوښۍ او خوشحالۍ پر تاسو او درنو لیدونکو باندې تېرې شوې وي. ډېره مننه. خدای دې وکړي چې تاسو هم تر دې دمه په خیر سره تېرې کړې وي. الحمدلله بس ښه اختر و. ژوند په خیر سره تېرېږي؟ والله شکر دی الحمدلله. کندهار کې اختر ختم شوی که لا شته؟ نه الفضل صاحب نور نو ختم شوی دی. یاره فکر کوم دا مسکا دې داسې وچه لا شته دی. په خیر اوسېږي. ډېره مننه. په خیر اوسېږي. عاصم صاحب څنګه د اختر شپو ورځو کې مو څه ترتیبات نیولي وو، څه ډول وو، بالخصوص د قربانیو هغه پاتې شوني خلکو همکاري وکړه ونه کړله او تاسو بیا څه وکړل؟ آیا تر دې دمه پورې پاکاري شوې ده او که لا پاتې؟ الفضل صاحب محترمه، د کندهار ښاروالۍ د تنظیم پرسونل او د سرترتیب پرسونل چې دی دا د نورو عادي کارکوونکو په څېر رخصتي نه لري. د دې کارونه د اختر په شپه او ورځو کې هم د شپې او د ورځې جریان لري. د تنظیم پرسونل چې وو هغه د اختر په شپو او ورځو کې په پوره مېړانه سره هڅه وکړل د ښار ټوله سیمې یې پاکې کړي دي. تاسو ته معلومیږي خلک قرباني کوي، کثافات او چټلي ډېر په ښار کې رامنځته کېږي. نو د دې ټولو کثافاتو مخه یې نیولې ده. دا کثافات یې ټول پر وخت ټول کړي دي او تر ټاکل شویو ځایونو پورې انتقال کړي دي. یعنې د اختر وروسته موږ په ښار کې دغسې څه سره نه یو مخ شوي چې هلته کثافات پراته یا دې بدبویي جوړه کړي، خلک ورسره په تکلیف شوي وي. نو دا زموږ د تنظیم په زحمتکښو کارکوونکو د شپې او د ورځې کار کړی دي او دغه ټول کثافات یې پر وخت مدیریت کړي دي. ښاغلی الفضل صاحب ډېره مننه. دوستانو که تاسو هم کومې پوښتنې لرئ کولی شئ همدا شیبه په 080 111 40 مهرباني اړیکه ونیسئ. عاصم صاحب د 1404 کال په اړه باندې موږ وروستۍ خبرې نه وې ترسره کړې چې تاسو کومې لویې پروژې البته ګټې اخیستنې ته وسپارلې، څومره لا پاتې دي د 1404 کال پروژې چې په 1405 کې به پای ته ورسېږي. که په اړه یې یو څه معلومات دوستانو سره شریک کړي. الفضل صاحب محترمه 1404 کال کې چې کندهار ښاروالۍ کومې پروژې پلان کړې وې په هغې کې زیاته برخه یې بشپړه شوې دی. یعنې تازه موږ د کومې پروژې اوس بشپړې شوي دي. تازه د کندهار ښار په 9 ناحیې کې د پنجوایي درایي سړک و چې ستاسو سره یم اورېدونکو په بار شکایتونه شریکوله، د هغه دواړه فازونه بشپړ شول. هغه سړک کې ریزستو ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. یعنې په 2 فازه کې کارونه مخته روان ول. اول فاز یې څه موده مخکې شوی و، 2 فاز یې تقریبا داسې د اختر څخه څو ورځې مخکې هغه کې ریزستو ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. بل سړک مو د ښار په 10 ناحیې کې د مینابرۍ سړک و، د اول فاز یې و دا هم کې ریزستو ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. او دوهم فاز هم په پلان کې نیولې دی. انشاءالله په دغه لنډ وخت کې به کارونه پیل شي. او بل سړک د برېښنا کوټ سړک چې اول فاز یې بشپړ شوی دی، د دویم فاز کارونه یې خورا په چټکۍ روان دي. د ښار په 6 ناحیې کې د سپین زیارت سړک دی، دا پاته دی. کارونه یې تقریبا د 1 میاشتې په موده کې پای ته رسېږي. د دې کارونه عملاً جریان لري. تازه مو د ښار په مختلفو ناحیو کې د کوڅو د کانکریټ کولو پروژه و، دا بشپړه شول، ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. ښاغلی الفضل صاحب او پاتې شو کندهار کې 4 لویې پروژې چې کارونه یې جریان لري. هغه مخکې مو یادونه درسره کړې وه چې احمدشاهي جاده ده، حاجي میرویس خان نیکه جاده ده او د ښار حلقوي سړک دی او د عینو مینې مخته د نساجي جاده ده. د دې کارونه عملاً جریان لري. دا لویې پروژې دي، دا زیات وخت اړتیا لري. نو کارونه به دغه کال هم جریان ولري او د ځینو
پروژو ته به خورا ډیره مننه. د لیدونکو پوښتنې به هم راخلو. د 1405 کال پروژو ته هم راګرځو. ګورم چې لیدونکی څوک او له کومې سیمې راسره دی. السلام علیکم، تاسو ستړي مه شئ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. القوزی صاحب زه کریم الله یم د کندهار د ښار څخه خبرې. کریم الله د کندهار ښار له کومې سیمې څخه؟ د اول ناحیې څخه د کابل شاه د سیمې. مهرباني وکړه، پوښتنه مو څه ده؟ القوزی صاحب زما غوښتنه د ورور څخه دغه ده چې د کابل شاه د سیمې دغه چړۍ چې دي زیاتره وخت دغه ډکې د پلاستیکانو او د دغه شیانو څخه نو دي هغه کارګران یې زه وینم چې راځي دلته کار کوي، خو په کال کې یو 2 ځله دی راشي، هغه خو نو په 2 ځله نه کېږي. دا دوی باید دغه څخه لیدنه هر وخت وکړي، دغه چرۍ را پاکې کړي. البته دغه چرۍ دغه د ویالې ته ښیي چې د سړکونو پر غاړه دي همدا؟ دا کابل شاه خو نو داسې د کوڅې لري، دغه کوڅو د کورو مخ ته یې چرۍ تېرې شوي دي. نو هغه سرونه یې لږ چې هغه موږ څه وطنداران دي دغه پلاستیکانو دغه شیان لاسي و دغه چرۍ ته وراچوي، نو هغه ډکې چې دا د کورو بدرفونه و دا شیان ورسره علاج هغه ډکې، نو هر مشکلات موږ جوړ. که تاسو راته کریم الله خان دا ووایي چې تاسو څومره همکار استئ، ځکه دلته موږ هم ونډه لرو، یوازې به ښاروالۍ هم نه یي ګرم. القوزی صاحب موږ خو دومره همکاري کولی شو چې هغه خپل د منځکي هغه پلاستیک د کور مخ ته شاوخوا چې دغه ایسته کړو، نور خو موږ یو کار یو ژوند لرو هغه خپل پاسه. بلکل ډیره مننه له تاسو. په خیر اوسئ. بل لیدونکی به هم راواخلو، بیا به د کریم الله پوښتنه هم عاصم صاحب پوښتنه خو دې اخیستې ده. بلې وایي. السلام علیکم، تاسو ستړي مه شئ. بلې که زما غږ لرئ مهرباني. بل لیدونکی راخلم چې له کومې سیمې دی. السلام علیکم، مهرباني وکړئ. څوک؟ الو، سلام، جوړ په خیر. مننه. څوک خبرې کوئ؟ ریارمال. څوک؟ بل لیدونکی به راواخلو، ګورو چې څوک. السلام علیکم. مننه، ژوندی اوسېږئ. څوک خبرې کوئ؟ مننه. بله زه ستاسو غږ لرم. څوک خبرې کوئ؟ مننه. خوشحاله اوسئ. د احمد ابا د پنجوایي ولسوالۍ څخه خبرې سره کوم. ښه، د ولسوالۍ د ښاروالۍ په اړه نه پوهېږم چې عاصم صاحب ځواب ولري او که نه، خو مهرباني پوښتنه دې څه ده؟ مننه. خوشحاله اوسئ. القوزی صاحب دغه ښاروالۍ د رئیس هغه زموږ د پنجوایي ولسوالۍ سړک پروژه ته وخت منظور کړي. دا خو د زموږ د پنجوایي ولسوالۍ دا خو بیا د کلیو پراختیا وزارت ته خبره لاړله. ډیره مننه. په خیر اوسېږئ. ځکه د ولسوالۍ نه تر کلي پورې خبره ده، د کلیو پراختیا ده. بل لیدونکی راخلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. القوزی صاحب بخښنه دي، زما دا دوم سوال د دغه ستاسې د پروګرام څخه وتلی دی، هغه په دې باره کې دی چې دغه ستا چینل چې دی مخکې 2 وه، یو هغه دغه و آریانا نیوز، هغه خو بیخي نشته. دغه بل خو هغه پروګرامونه چې مخکې موږ کتل هغه اوس هېڅ نشته، خالي یو فوټبال به وي او یو تا وینو، نور داسې یا کرکټ دی. سمه ده، زه تخنیکي همکارانو سره شریکوم، خو تاسو هم یو څه وکړئ چې د خپل هغه په تلویزیون یو ریسرچ پکې وکړئ، ممکن تاسو ته بیرته د نیوز راشي او تاسو یې انسټال کړئ. السلام علیکم، تاسو ستړي مه شئ. وعلیکم السلام. مننه. څوک خبرې کوئ؟ تلویزیون تاسو ګل وساتئ، هڅه وکړئ مهرباني. څوک له کوم ځای څخه؟ کندهار څخه فیض محمد خبرې کوم. ښه، فیض محمد. فیض محمد هڅه وکړه چې سید محمد هڅه وکړه چې تلویزیون ګل وساتئ. سید محمد مهرباني وکړه، پوښتنه دې څه ده؟ مهرباني. کندهار ښار له کومې سیمې څخه؟ نمې ناحیې څلوي وجې څخه خبرې کوم. دغه زموږ د نمې ناحیې سړک د برېښنا کوټ دغه ورور چې دا خبره وکړه چې جریان لري په یوه میاشت کې د کار سر ته ورسېږي، یعنې په یوه میاشت کې فکر کوم چې وپاشي به لا نه وځي. د سړک غاړې، ډبرې، جغل
خاورې دا ګرده پرتې د دې کار په یوه میاشت کې تقریبا 2 ورځې موږ د دې کارګر نه دي لري چې په دا کار باندې په دا لار باندې کار شروع کړی دي یا د وسایطو یا د بلدوزرانو یا د کارګرو تقریبا د اختر یو او تر مخکې کار تاچل شوی دی د وسه دغه څه بند پاتې دي نو ګر سړک ته جغلو د خاورو د دوه دکانداران کورو والا نایو والا دا ټول مشکل به تقریبا ستاسو اسیم سه پښتنه واخیستله بله کومه پښتنه خپل لري او کیا ډیره مننه له تاسو هم مننه سید محمد راځو لومړی د کریم الله پښتنې ته د اولې ناحیې څخه چې پښتنه وکړله مهرباني وکړئ که په ذهن کې مو وي ځواب یې راکړئ صاحب مخکې اورېدونکي د کریم الله برحمه چې د لومړۍ ناحیې څخه زنګ وهلی و القضیې صاحب محترمه تاسو فکر و د دې په خپل خبرو کې دا یادونه وکړه چې د محل خلک د کورو خلک د کثافات یا د پلاستیکونو چرې ته جارو کوي او چرې بندیږي باور وکړئ د ښاروالي کارګر ډېره هڅه کوي یعنې ما مخکې وویل چې د شپې او د ورځې کار کوي کثافات ټولوي چرې پاکوي دا چې په دې برخه کې د ښاروالي کارګر یوې ته یوه محل ته ودرېږي او پاکوي هره ورځ پاکوي هم نه پرېږدي په دې خاطر چې د عامو خلکو همکاري نه وي نو څنګه دغه ورځ یادونه وکړه چې دې راز چرې پاک بیا د محل خلک پلاستیکانو راچوي کثافات راچوي چرې بېرته ډکې نو په دې برخه کې مو د ټولو درنو هیوادوالو څخه هم غوښتنه ده چې تاسو په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړئ کوم چرې چې پاکې کېږي بیا مهرباني وکړئ دا کثافات په ټاکل شویو ځایونو کې واچوئ چرې ته مه جارو کوئ یا په چرې کې واچوئ بېرته هغه ډکې شي او که چیرې کوم مشخص ځای پاتې وي فکر نه کوم چې داسې ځای پاتې چې هغه د ډېره وخت څخه نه وي پاک شوی بله خو دوی وایي چې د ښاروالۍ دوی دا خبره هم یاده وکړه چې د ښاروالۍ له لوري زر نه پاکیږي دا ویالې او چړۍ نو ډېر وخت وروسته یا مثال په ټول کال کې یو ځل یا 2 ځله پاکیږي په دې ډول باندې نه الکوزی صاحب داسې خبره نه ده په کال خبره نه ده ترې میاشتې په شاوخوا کې به خامخا هر ځای ته د تنظیم دغه کارګر ورځي الکوزی صاحب موږ په تېرې شنبې په ورځ یعنې تېره شنبې په ورځ موږ په یو داسې دی د تنظیم پرسونل چې په ټولو ناحیو کې په منظم ډول کار کوي د تېرې شنبې په ورځ موږ یو د تنظیم اشر پیل کړي هغه اشر کې بیا هغه کثافات راټولوو چې هغه په ښار کې ډېر ځایونه یې لکه مثلا زعفرونه یې یا ډېر کثافات پر یو ځای راجمع شوي وي هغه یې پاک شوي هغه دغه کسیزه ټیم له لارې موږ پاکوو وړي له منځه څخه او په ښار کې هېڅ داسې ځای نشته چې هغه ته په کال یا په شپږو میاشتو د تنظیم کارګر نه وي ورغلي او کوي که دراني هېوادوال کولی شي چې موږ ته د هغه ځای په اړه معلومات راکړي حتما به هغه ځایونه ټوله پاکېږي بله را به شو د سید محمد پښتون ته چې د نهمې ناحیې یا لوی ویالې برېښنا کوټ څخه اړیکه نیولې ښاغلی الکوزی صاحب موږ یادونه وکړه چې د برېښنا کوټ سړک اول پاس جوړ شوی دی هغه اوس ګټې اخیستنې ته سپارل شوی دی عام هېوادوال تګ راتګ پر کوي د دوهم پاس کارونه هم روان دي د هغه د یوې میاشتې یادونه ما نه ده کړې خو د هغه د یوې میاشتې په موده کې انشاءالله ما چې د یوې میاشتې یادونه وکړه د سپین زیارت سړک په یوه میاشت کې به ټول کارونه بشپړ شي د برېښنا کوټ سړک هم چې ما پرون د دغه اړوند ټیکهدار سره موضوع شریکه کړله نو د اختر په شپو ورځ کې کارونه څه سره قرار شوي وه خو هڅه دا ده چې بس د یوې میاشتې او د یوه نیمې میاشتې په موده کې به انشاءالله ټول کارونه بشپړ کېږي او دا سړک به هم ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي الکوزی صاحب دا سړک چې دا ورو یادونه وکړل دغه سړک کیندنکاري سره د په دې کې ډبره هوارېږي حتما به ډبر سړک پر غاړه به ایښودل کېږي دغه لاره به څه بندېږي خو دا داسې نه ده بل دغه بل طرف یې مکمل د ترافیک پر بل خلاص دي خلک تګ راتګ کولی شي ډېره مننه بیا هم لیدونکی ګورم چې لږ کمې سیمې را سره دی السلام علیکم تاسو ستړي مه شئ السلام علیکم بلې که زما غږ لرئ مهرباني څوک له کوم ځای څخه 0 اویا 1 سلو 11 څلوېښت نوي دوستانو د اړیکې شمېره ده کولی شي چې اړیکه ونیسئ کله چې اړیکه نیسئ په هغې شیبه کې د راډیو ټلویزیون غږ ګل وساتئ السلام علیکم وعلیکم السلام محمد رسول د قندوز ښار تماس نیولی ښه تاسو نه مننه خو د کندهار ښاروالۍ اړونده پوښتنه ده نه د قندوز ولایت څنګه مې زنګ واخلی مننه خو نن را سره د کندهار ښاروالۍ اړونده پوښتنه شریکولی شي له تاسو نړۍ مننه بل لیدونکي ته به وار ورکړو السلام علیکم بله که زما غږ لرئ مهرباني وکئ بله
ستاسو اړیکه روغه شوې د څوک له کوم ځای څخه ښه د بل لیدونکی به راواخلو. السلام علیکم. بله الو بله سلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر صحت مو ښه دی. قراري څوک خبرې کوئ؟ پکتیا ولایت نه ښه له تاسو هم نړۍ مننه ګرانه. نن یوازې کولی شي دوستان چې د قندهار ښاروالۍ اړونده کومه پوښتنه وي د یې شریکولی شي. 0 1 شمېره باندې اړیکه ونیسي. د نورو ولایتونو اوسیدونکي نشي کولی چې اړیکه ونیسي ځکه د قندهار ښاروالۍ یوازې د قندهار د ښاروالۍ اړونده ځواب ورکوي. السلام علیکم. بله که زما غږ لري مهرباني څوک له کوم ځای څخه؟ بله زموږ د ښاروالۍ څخه دغه د حضرت بابا یو ځل خو د اذان را وپېژنه چې د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې ده؟ اعظم خان سمندر د کندهار په 3 واره مې تکرار کړ. نه نو ما اوس ستاسو غږ واورېد. ادم خان سمندر صاحب مهرباني د کندهار ښار له کومې سیمې څخه؟ ادم خان د کندهار ښار د ښار څخه خبرې کوم. دغه زموږ د حضرت بابا سړک وي دا میوې خرڅېږي. دا سړک د دکاندارانو څلور ریړۍ درولې دي. دغه د دکاندارانو ریړۍ دي. دا موږ ګډ ښار په تکلیف دلته یو شی رانشو. دغه د حضرت بابا د میوې مارکېټ پر د خپلو اوږدو دوکانو باندې ودرېږي چې دا پوخ سړک ونه نیسي. موږ دونه په ازاد د شهران د ښاروالۍ څخه دا خواست کوو که زما ته عریضه یا عریضه ورکوو هر شی چې د حضرت بابا د سړک په ډیموکرات کې لارې هم بنده کړې ده. پر سړک هم باندې میوې هم نشو رانیوی، سبزي هم نشو رانیوی. پټاټې پر سړک خرڅوي. څوک یو ورځ عیاشي پر وکړي خو نفسه راودروي. یا وروره دغه یو کومک وکړي دپاره د انسانیت یو وکړي راسره. سلام علیکم. ډېره مننه په خیر و سلامت اوسېږي. بل لیدونکی به هم راواخلو. السلام علیکم. بله السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة الله. مننه څوک خبرې کوئ؟ عبدالصمد یم. عبدالصمد هو کندهار ولایت تمام ولسوالۍ څخه. پوښتنه د کندهار ښاروالۍ اړونده ده یا د بولدک د کندهار اموني روډ؟ ښه نو هغه بیا د ټولګټو وزارت اړونده کېږي. له تاسو مننه. خوشحاله شیبې ولري. راځو اسیم صاحب که د سمندر پوښتنه دې اخیستې وي دوی نقد درلوده او ویلې چې دا سړک نه دی او داسې دی او ستونزه ده او تر څنګه د لاس پلورونکو څخه ډېر شکایت و. څه اقدام به وکړئ د دې پر وړاندې؟ محترمه د دې شکایت پر ځای و. یقیني دا ستونزه یوازې په کندهار کې نه ده، په نورو ولایتونو کې هم دا ستونزه ډېره شته. خو که تاسې الکوزۍ صاحب محترمه خبر یاست په دې وروستي کې د لیکه د امیر المؤمنین حفظه الله په دغه اړ باندې یو فرمان صادر کړی دی چې هغه دغه ټول لاس پلورونکي چې اوس په ښارونو کې په بېنظمه ډول سره ولاړ وي دغه ټوله منظم کېږي. الکوزۍ صاحب کندهار کې دغه ریډي چې دی دغه ورور چې یادونه وکړي رښتیا هم پر سړک باندې 2 او 3 یعنې 2 او 3 پوړه داسې سره ولاړې وي. ډېره بېنظمي یې جوړه کړې وي او زموږ د مارکیټونو تنظیم امریت هم ډېرې ستړي کړي وي. خو په دې اړه باندې د فرمان چې راوتلي د الکوزۍ صاحب محترمه عملاً اوس کارونه شروع دي. 1 میاشت یا 1.5 میاشت وخت ټولو ریډي والاو ته ورکول شوی دی. 1 میاشت څخه تر 1.5 میاشتو پورې به تر هغه وروسته به بیا په ټول ښار کې موږ دغه ټایرو والا ریډي ونه وینو. دا به ټول له منځه څخه وړل کېږي. پر ځای به دغسې میزونه جوړېږي. الکوزۍ صاحب محترمه دغه ټوله به بیا ثبت کېږي. دغسې بېنظمي به نه وي چې هر څوک پر هر ځای ولاړ وي 2 او 3 څنګ پر څنګ سره ولاړ یا مخ په مخ سره ولاړ وي سړک یې بند کړي وي. نو د مارکیټونو تنظیم امریت په دې باندې بوخت دی. دغه د ښار ټول ریډي ثبتېږي او دوی ته وخت ورکړی دی. دوی ته هغه میزونو ډیزاین یې ورکړی دی. په دغه رقم به میزونه جوړوي او دوی ته ټاکل شوي ځایونه ورکول کېږي. بیا په دوی پسې ثبتېږي. دوی ته کارتونه ورکول کېږي. نو منظم به دغه ریډي په میزونو باندې بدلېږي او دغه دوی ته هغه اندازه ښودل ده چې څو متره. بل عاصم صاحب ممکن دلته ډېری کسان ته پوښتنه را پیدا شي چې دغه میزونه به چیرته ایښودل کېږي، په کوم ځای کې به ایښودل کېږي؟ مشخص یا ځانګړي ځایونه ورته ټاکل شوي دي که بیا هم د همدې سړک او پیاده رو په سر به وي؟ نه ښاغلی الکوزۍ صاحب هغه ځایونه چې دغه ریډیانې ولاړې دي دلته په
بې نظمي ډېره ده خو دلته چې ډېر کاروبارونه کېږي د موقت وخت لپاره پر هغه ځایونو په هغه ځای باندې نه په دغه بازارونو کې په دغه سړکونو کې به دې ته ټاکل شوي ځایونه کېږي مشخص کېږي په دغه ځای باندې تاسې کولی شئ کار وکړئ استفاده وکړئ اوس کوم مشکل دا دی صاحب چې څو کسان ځای پر ځای باندې ولاړ یو د بل مخ سره ولاړ ټول سړک یې بند کړی وي نو هغه ځایونه کې چې بې نظمي نه رامنځته کېږي سړک غټ وي پراخ وي پیاده روی زیات وي هلته د یو چپرکټ د میز د ایښودلو اجازه ورکول کېږي نور هغه بې نظمي چې هر څوک په خپل سر باندې درېږي هغه به نه وي ډېره مننه خو په لنډو کې که د 1405 کال د پروژو په اړه راته ووایي چې په کومه برخه کې لرئ الفوزي صاحب 1405 کال کې 38 پروژې پلان کړي دي د څه باندې 422 میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې د سړکونو په برخه کې د الفوزي صاحب د مندونو او کانالونو د جوړولو په برخه کې دي د پلونو او بلچکونو په برخه کې دي د تنویر په برخه کې دي د سرسبزي په برخه کې دي په مختلفو پروژې پلان کړي دي ښاغلی الفوزي صاحب چې د زیاتو پروژو تدارکاتي مراحل هم بشپړ شوي دي او انشاءالله ډېر ژر به پیل شي او د ښاروالۍ د عایداتي سرچینو د زیاتوالي په موخه باندې پټرول پمپونه دي او مارکیټونه دي دا هم شامل دي په دغه 1405 کال کې به پیل کېږي او پکې اخیستنې ته سپارل کېږي ډېره مننه تاسو عاصم صاحب چې زموږ بلنه دې ومنله زموږ او دوستانو پوښتنو ته د معلومات البته ځواب ورکړه او معلومات دې راسره شریک کړل د کندهار ښاروالۍ اړونده ډېره مننه په خیر سلامت اوسېږئ دوستان له تاسو هم نړۍ مننه چې راسره وئ تر دې دمه تاسو خپله خپرونه په مینه باندې وکتله او راسره پاتې شوئ جام برخې ته ورګرځو خو له هغې وړاندې دمه